السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صحيح ورا. شكرا على فضل الله. متى څنګه الله؟ الحمد لله ولا خير. شکر الله فضل الله. کله چې خو هټي وی کنه په ترکیه کې وی. ولا ورورا ترکی زندگی ډیره ګرانه وه نو دغه دوه هفتې کېږي چې زه راغلم فرانسې ته دلته بس خبر شوم وایي افغانانو ته ډېر خاص ناد ورکوي نو زه هم راغلم. هو ولا کار ته تللی وم پاتروز موږ ویل چې اوبه کارګر نور هم راته راولل بس دا انډیوالان مې راغلل نو ما له دې مې اوس ځان سره بوځم ډېر د هغو دا انډیوالان ولا بس مالکي نه کړو بس دا چې دی قاري صاحب دی زما انډیوال له ډېر وخت راسته او دا بل هم چې دی دا مې انډیوال دی دا چې دی د پېښور نه دی پښتون دی دا هم چې دی د پېښور نه دی بس دا څه ده ولا په ټول یو افغانان سره او پښتانه دي دا غټه خبره ده. وبخښه وروره موږ پښتانه یو خو افغانان نه یو. موږ په خپل وطن فخر کوو. موږ هېڅکله افغان کېدی نه شو. موږ د پاکستان پښتانه یو او په خپله پښتانه باندې فخر کوو. افغانان هېڅکله نه یو. هر چې ما خو یادېږي څو کاله مخکې ورته پاکستانی وې تا خو زه پاکستانی یم او افغانان یم ما ورته ویلې چې ټول پښتانه سره افغانان دي تا نه منل را سره اوس نن د اسنادو لپاره راغلی دلته وایي چې ولا موږ خو افغانان یو موږ پلار نیکه افغانان یو تا خو ډېره بده نه ده د اسنادو لپاره ځان د افغانۍ کړو. وروره خبره ده چې دا چې ټول پښتانه افغانان دي هغه که د پاکستان دي که د افغانستان دي ټول پښتانه یو افغانان دي. همت صاحب زه به تا ته څه ووایم زه چې حساب ته که نه چې هر شی ته ووایم تاسو تذکرې پیدا کوئ افغانستان کې تاسو یو څوک تذکرې جوړوئ د افغانستان په نوم باندې تاسو اوس چې نه شم ویلی کم از کم چې دلته قبولي واخلئ د افغانستان په نوم باندې دغه افغانستان بیرغ د دغې افغانستان نوم لږ څه نازه عزت وکړئ. تاسو که دغلته یو کار وکړئ تاسو پاکستان په نوم نه یادېږئ تاسو د افغانستان په نوم یادېږئ سبا ته یو کار وکړئ دا چې خلک داسې نه وایي چې دا پاکستانی ده په دې باندې دلته خو افغان ته ځان ورکړی ده او د افغاني په نوم باندې ډېر داسې کارونه په دې اروپا کې وشول چې د افغانستان نوم پکې دا خبره بدنام شوی ده او خلک یې بیا هم بدناموي. نو زه تاسو ټول نه دا هیله کوم چې کم از کم چې اسناد هم واخیستل د افغانستان د نوم عزت وساتئ.